چې څوک سورۃ الاخلاص ډیر ډیر وای. نبی علیہ السلام ته صحابي وی غریبی ما بس چې کور ته ننوځي جو بسم سلام ورچو بیا سورۃ الاخلاص تلاوت کو وی صحیح نه. سورځ پس راغی وی الله حبیب دومره مالدار شوم چې الله را سره گاونډیان مالدار کړل. دی کې الله الصمد دی کنه الله د ټولي دنیا نه به حاجت دی. الله مام د سید مخلوق نه به حاجت کی سم کې ته به حاجت دی. ندا وایا الله الصمد. او خصوصا چې کم کسان د یو ملک نشنلټي حاصله ول غواړي چې ماته د ملک نشنلټي میلو شوې کارډ میلو شوې هغه کې مشکلات الله الصمد الله الصمد 1,25,000 پیری دی دوای دغه ملک نشنلټي والله ورکی الله الصمد. د صمد معنا دا کنه دی وجه چې چا نوم عبد الصمد نو د صمد موای دا ډیره ګناه ده کنه. صمد معنا دا چې ټول پټول مخلوق په هر څه کې د محتاج یو دی اچا ته نه محتاج. د صمد دا معنا دا ته مخلوق ته اے صمد نه عبد الصمد وای. صمد نوم چاته ویل دا ګناه ده. نو سبحانه دا الله ذات دیر پاک دی. تاسو الله لونه ثابت وی و اذا بشر احدهم بالانثى حال دا دی چې کله زیر ورکړل چې دی ته په لور سره ظل وجهه مصدع وګرځي مخ د تقتو خپل چې د لور زیر واوري څه دی خیالي وهو کظیم او د غصې نه ډک ډک. الله وی قرآن کې وی دا به دی کړي کنه مخې تک تور شو د غصې نه ډک شي. دا د مشرکینو یو بد خوی و بد نن دا په مسلمانانو کې پروت دی. مسلمانان لور به شوي چاته به پته نه اته بس به وایي لور مې شوې ده څه چل لور مې شوې ده چې زوی وشي نو ملک په خبر کې ملک په خبر کې بس لور مې شوې ده نو. او دا د دې زنانو یو بد عادت دی بد عادت. وی لور وشولنو یو بلا بل سی واشو یو بلا را کنه بل سی یقین وکړه چې دا زنانه وای. دا خو تاسو د مشرکین اقوال دا مشرکین وی مشرکین دا خو د مشرکین خبرې دي. په دې تاسو کپل رسای د مور څومره لوی مقام دی. دا مور د چا نه رغیږي د لور نه رغیږي کنه. دا نن چې ستا مور دا لور وکه نه وه نن چې تا ته د مور سوری میلو دی دا د لور په شکل کې و. دا نن لور ده سبا به دا موري مور چې لور نه مور به د کم ځای نه راشي. دا ډېر بدخوی دی. الله چې په قرآن کې د اولاد ذکر کړی دی نو انثى الله مؤنث په مذکر مخکې کړی. الله چې د اولاد ذکر کوي نو د لور ذکر اول کړی دی. دیو جن علماء وايي